ملګری سوال کړل چې خپل د ښځې سره خپل د کور والا په مخ کې د مور پلار په مخ کې یا د خلکو په مخ کې غاړه میلاول څنګه دي، یا دغه شان دي بعض خلک د مسافرین راځي په ایرپورټ کې د خلکو په مخ کې خپل ښځې له غاړه ورکوي. نو شریعت په دې حوالې سره سوی دا عمل جایز دی یا ناجایز دی؟ ګوره یاد وساتئ په دې عمل کې نه سبا کې ډېر خلک مبتلا دي او شریعت خدا وایي چې ښځه خاوند خو د یو بل لپاره بالکل حلال دي، د نکاح نه بس ښځه د خاوند لپاره او خاوند د ښځې لپاره د حلال دي. هغې کې ګړه بړه یا غاړه میلاول شو یا بوسو کنار شو دا خو جایز دی په شریعت کې، نورم نفع د یو بل نه اخیستی شي. لیکن شریعت چې کوم دی په حدیث شریف کې راځي چې حیا چې کوم دا د ایمان ډېر غټه حصه ده. الحیا شعبة من الایمان، په مسلمان کې دا حیا چې کوم دا د ایمان ډېره غټه حصه ده. نو دا عمل چې کوم دی دا د حیا خلاف دی، ځکه چې د خلکو مخ کې غاړه ورکول یا بوسو کنار کول دا د حیا خلاف عمل دی. او په حدیث شریف کې راځي چې اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، چې کله تاسو حیا نه کوئ نو بیا چې تاسو څه غواړئ بیا تاسو کولی شي. یعنی په انسان کې چې حیا ختم شي نو د بیا هر څه کولی شي. نو دا خو اولنی سټیپ دی. یعنی مثال طور پر په انسان کې حیا نو د بچر د خلکو مخ کې دا شان دی غاړه بنور کې خپل خزیلا یا دغه شانتي بوسو کنار نشي کوله، ځکه چې دا دغه حیا چې کوم دا دغه خبره نه دی منع کوي. لیکن یو انسان راولګي دا عمل وکي نو د هغې نه پس چې کوم دی په دې انسان کې بیا حیا ختم شي. چې حیا به ختم شي نو بیا ظاهره خبره ده دی بیا هغه عمل چې بالکل ناجایز عمل له هغه هم چې کوم دی بیا کل عام کوي، ځکه چې په دې انسان کې بیا حیا ختم شي. نو ظاهره خبر دا خزه خاون هو تاسو ته مخ کې چې دی بل لپاره حلال دي، هر قسم له چې کوم دی د یو بل لپاره یو بل نه چې کوم دی نه فوچتول شي. لیکن دا غي حدود دي، دا سینې چې تاسو خپل د کمرې نه باروم چې کوم دی غاړه میلاول شروع کې یا د مور پلار په مخ کې یا دغه شانتي چې کوم دی د خلک چې د بار ملک ناراضي مسافران بعض کسان داسې چې هغه په ایرپورټ کې چې کوم دی د خلکو مخ کې تماشا جوړي، دا عمل د حیا خلاف دی. او د حیا خلاف عمل کول چې کوم دی شریعت د دې اجازه نه ورکي. امید کوم چې مسله به تاسو په سمجھ کې راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.